له یوې خوا په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او بیا د بهرنیو وګړو په باره کې پالیسیانې سختې شوې دي. حکومت غواړي دلته چې د هر هیواد اوسیدونکي وي باید پاسپورټ ویزه ورسره وي. د مهاجرینو چې کوم حیثیت او سټیټس و هغه ختم شوی دی، نو دې سره د افغانانو بیرته هیواد ته ستنېدل هم تیز شوي دي. ورسره له بلې خوا تقریبا دا 2 میاشتې کېږي شاوخوا چې په پوله باندې هغه مشکلات زیات شوي چې پوله وخت په وخت د بندیز سره مخ وي او د پولې دواړو غاړو ته له یوې خوا کډوال او له بلې خوا د تجارت چې کوم تګ و راتګو یا د ترانسپورټ مسایل هغه نور هم زیات شوي دي. نو اوس تازه 2 ورځې کېږي چې د افغانستان د حکومت مسؤلینو دا اعلان وکړ چې نور له خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره دوی تجارت نه کول غواړي. که څه هم دوی ته دغه اعلان د یوې خوا شاید د ځینو مشکلاتو باعث ګرځېدلی وي چې دوی دا اعلان وکړ، ولې ورسره چې کوم ولسي خلک دي افغانان ډېر د فقر سره مخ دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په افغانستان کې یوازینی هیواد چې موږ په پولو سره موږ سره تړل شوي دي هغه پاکستان دی چې افغانان هلته د کار روزګار لپاره همداسې د تجارت لپاره دې خواته زړه ښه کوي. که موږ وګورو ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، همداشانې موږ سره نور هیوادونه هم دي، یو سره هم افغانان داسې تجارتي راکړې ورکړې نه لري لکه څنګه چې پاکستان سره لري. دا چې اوس مسؤلینو دا اعلان کړی دی چې تجاران باید ځان ته بدیلې لارې ولټوي. نو ګورئ، تجار یعنې پانګوال هغه څوک چې هغه سره پیسې دي، هغه سره دارایي ده، هغه شتمن دی، ولې هغه غریب ولس چې هغه د پولې دواړو غاړو ته خپله مزدوري کوي او دغه پولو پورې تړل شوی دی، هغوی روزګار دی، د هغو خلکو به څه کېږي؟ بیا چې په هیواد کې بیکاري دونه زیاته ده، اقتصادي مسایل دونه زیات دي، دغه چې کوم د خوراکي توکو مواد دي یا د خوراکي توکي دي دا چې له نورو هیوادونو څخه راځي، نو طبیعي خبره ده د دې بیې به لوړېږي. نو په داخل کې تاسو وګورئ کله چې کرونا راغلې وه په افغانستان کې اکثریت چې کوم ولسي خلک وو هغوی د 1 تروړه وړو وسه نه لرله. چا به چې په کراچۍ کې 1 تروړه وړه اچولي وو هغه ته به ځان ډېر خوشنصیبه ښکارېده، ځکه چې اقتصادي مسایل د خلکو ډېر زیات دي. دا چې اوس مسؤلین په افغانستان کې دا اعلان کوي چې یاره دې ګاونډي هیواد سره موږ تجارت بندوو، هر څه مشکلات چې وي، ولې دغه اعلان په خاصه توګه د افغان ولس لپاره دا ډېر دردونکی دی. اقتصادي مسایل یې زیاتېږي. دغه کم کډوال چې اوس افغانستان ته روان دي دغه خلک تر اوسه پورې نه دي ځای په ځای شوي، دوی ته داسې کیمپونو کې ځمکې هغه نه دي مشخص شوي چې کم خلک دې ځای نه ستانه شوي دي، چېرته په شخصي پیسو باندې، چېرته د یار دوست په کومې نمرو کې اړولي دي، لګیا دي خپله په ډېر سختۍ سره خپل ژوند برابروي. پکار دا وه چې حکومت دغه بیرته ستنېدونکي چې کوم کډوال دي دا یې ځای پر ځای کړي وی، دوی ته ځمکې ورکړې وی، د سرپناه لپاره یې ورته څه اسانتیاوې برابرې کړې وي. تر ډېره حده پورې چې موږ ګورو صرف په پوله کې چې کوم دی، که هغه سپین بولدک دی، که هغه دې خوا تورخم خوا کې دي یا اسلام قلعه کې دي، هلته لږ څه داسې موقته توګه باندې دوی ته اسانتیاوې برابرې شوي دي، ولې په داخل د افغانستان کې دوی ته داسې ځمکې د سرپناه لپاره ځای ورکول تر اوسه پورې دا ډېر کم په سترګو شوي. دې نه ښکاري هغه شانې چې په کار ولا حکومتي مسؤلینو دغې موضوع ته توجه نه ده کړې. نو د پاکستان او افغانستان ډېره اوږده پوله ده سره، دا 2 اسلامي ګاونډي هیوادونه دي. په کار دا دی چې د دوی هر مشکل وي هغه د خبرو اترو له لارې حل شي او بیا لاس چې مات شي خپلې غاړې ته راځي. د افغانستان مسؤلینو ته په کار دی چې له نرمښت څخه کار واخلي، داسې اعلانونه او داسې پالیسیانې چې هغه ولس نور هم ځوروي، ولس ته نور هم مشکلات زیاتوي، باید له دې څخه ډډه وشي. حکومتي مسؤلین که پخوا ول که اوس دي، په دوی باندې اقتصادي مشکلات نشته، د دوی په کور کې فقر بیچاري نشته ده، هر سړی په ښایسته کورونو کې اوسېږي. کوم چې د تېر حکومت چې چارواکي ول د هغوی کورونه هم دوی ته پاتې دي، ژوند یې برابر دی، مشکلات نه لري. ولې هغه غریب خلک چې هغه 1 کیلو ګاز وسه نه لري،
هغه د یو خروار لرګیو وسه نه لري، هغه د یوې تروړې وړو وسه نه لري. باید دغه مشکلات په نظر کې ونیول شي. دا چې دوی وایي چې مثلا د چابهار بندر دی یا نور هیوادونه دي، نو تاسو لږ سوچ وکړئ چې د چابهار بندر د ایران په خاوره کې موقعیت لري او ایران په خپله نړیوالې ټولنې سره په ډیرو مسایلو کې ښکیل دی چې وخت په وخت د بندیزونو ښکار شوی دی. نو دغه د چابهار بندر چې کوم دی دا داسې په دایمي توګه نه دی د افغانستان لپاره، ځکه چې تر څو د ایران او اروپا امریکې مشکلات وي نو چابهار بندر چې کوم دی دا به له مشکلاتو سره مخ وي. یوازینی هیواد چې په سیمه کې د افغانانو لپاره مفید دی، ګټور دی، هغه پاکستان دی. دلته د افغانانو چې کوم مریضان دي کولی شي په اسانه توګه راشي د علاج معالجې لپاره. که تاسو یې هند ته لیږئ، بل هیواد ته لیږئ، هغې ته به ویزا، د طیارې ټیکټو، یعنې په اقتصادي توګه دا ډېر قیمت تمامیږي. همداشان د تعلیم لپاره، کار روزګار لپاره پاکستان د افغانانو لپاره ډېر داسې غوره هیواد دی. ولې دا کوم مشکلات چې شتون لري، که هغه په ویزو کې دي، هغه تګ و راتګ کې دي، دا دومره جدي مشکلات نه دي. دا د دواړو هیوادونو مسؤلینو ته ناسته پکار ده، په دې باندې باید چې خبرې وشي. وګورئ تاسو په قطر کې چې کوم مذاکرات یا خبرې وي د صلح د امریکې او د افغانستان کې چې کوم اوس د طالبانو حکومت دی، د دوی ترمنځ حتی 1 کال وخت یې ونیو. په دې کې ډېرې ښکته او پورته راغلي دي. د جمهوریت چې کوم حکومت و هغوی به ویل موږ پکې نه یو، خپل ټیم به یې بیرته راوغوښته، ګیلې به یې کولې، ولې بیا هم هغه خبرې 1 کال بعد هغه یوې نتیجې ته ورسېدلې. همدغه شان د پاکستان او افغانستان هم چې کوم مشکلات دي، دا داسې مشکلات نه دي لکه کوم چې په افغانستان کې د جمهوري حکومت او د طالبانو ول. دا د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ځینې مشکلات دي، ستونزې دي، او وخت په وخت د دواړو هیوادونو چارواکو دې ته ژمنتیا ښودلې ده چې موږ دغه مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کول غواړو. وګورئ تاسو چین ته دوی سفرونه وکړو، کابل ته د پاکستان چارواکي لاړه راغلو، د افغانستان چارواکي اسلام آباد ته، چین ته، داسې نورو هیوادونو ته لاړل، بیا دا اوس په آخره کې په قطر کې، ترکیه کې ناستې وشولې. نو امید دا دی چې دغه دواړه هیوادونه دغه خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړي، تر څو په سیمه کې چې کوم دریم هیوادونه دي، هغه هیوادونه کوم چې غواړي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ، د دغو دوو ورونو ولسونو ترمنځ چې دواړه اسلامي ولسونه دي، مسلمان ولسونه دي، د دوی په منځ کې بې اتفاقي واچوي او دغه بې اتفاقي د اوږدې مودې لپاره ثابته کړي. نو انشاءالله امید دا دی چې دغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم مشکلات راغلي دي، دا د دواړو هیوادونو چارواکي د خبرو اترو له لارې حل کړي او دریم هیواد ته دا اجازه ورنه کړي چې هغه د دوی په منځ کې د بې اتفاقۍ سبب جوړ شي او د پولې دواړو غاړو ته چې کوم ولسونه دي هغوی ته زیان ورسوي. مننه.